کله چې زړه دروند شي، سترګې له اوښکو ډکې شي، فکرونه ګډوډ شي او انسان د خلکو ترمنځ ځان یوازې احساس کړي، الله جل جلاله خپل کلام همدې لپاره نازل کړی دی. الله جل جلاله خپل د کلام په اړه فرمایي شفاء لما فی الصدور، قرآن چې دی شفا ده د زړونو دپاره. قرآن یوازې تلاوت کتاب نه دی، دا د ما زړه مرهم دی، د غمونو دوا ده، د روح سکون دی. که په ایمان سره واورې زړه ته رڼا درکوي، او که په مینه سره ووایي روح ته ژوند دربخشي. نو هر کله چې سینه تنګه سي نو قرآن خلاص کړه، هلته به الفاظ نه بلکې شفا به پیدا کړي، هلته به غږ نه بلکې سکون به پیدا کړي. نو زړه به دې وایي همدا هغه رحمت چې زه یې په لټه کې وم. نو چې تاسو غواړئ چې سکون پیدا کړئ، زړونه مو په آرام سي او زړو کې مو خوشحالي پیدا سي، نو قرآن خلاص کړئ، د قرآن تلاوت وکړئ. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د قرآن په تلاوت باندې ستړي کړي. الله جل جلاله دې موږ ته دا توفیق راکړي چې قرآن تلاوت وکړو.